د الله رسول فرمایي وای الله ما د قیامت په ورځ د امت د هغه کسانو سره مه ملاوه چې دومره نیکۍ لکه دا غرونه تهام غر. صحابه ویل یا رسول الله هغه څوک دي راویښی دی نه موږ هم په هغو کې راسو موږ به ځانونه وګورو. د الله رسول وفرمایلې هغه دي چې دی په ظاهره بزرګي کوي دینداري کوي تسبیح په لاس کې دي چې خلوت لره ولاړی بیا د الله چې کوم حدود دي هغه ماتوي د الله چې کوم حدود دي هغه ماتوي. اوس به زه اسانه مثال درکړم عزیزانو دا ډېره خطرناکه خبره ده. د الله رسول ګوره دعا وکول یا الله ما د امت د هغه کسانو سره مه ملاوه چې دومره نیکۍ لري لکه غرونه راواخله لکه غر. اوس ګوره علما دعوت والا مجاهدین طالبان قاریان حجیان ذاکرین صحیح سو دا ټول موږ خو ځانونه ډېر غټ بولو. د الله رسول فرمایي ما موږ سره ملاوه ولې دا په ظاهر ذکر و اذکار و فکر و تلاوت و عبادت کوي چې په خلوت کې یوازې سو په کمره کې سو دروازه یې بند کړه یا په دکان کې دی چیش کې بیا دی موبایل راوکړ. زه د نن مثال د کوم د موبایل غږ کوم بیا دی راولاړ سي ډرامې دي څه وایي فلمان دي څه وایي موزیک دي څه وایي ګانې دي څه وایي غزلې دي څه وایي. دا زموږ د ژوند خبره ده که نه ده؟ شاوخوا وګورئ څوک نسته فلم ولګوئ شاوخوا وګوره هلک په حاش تصویرونه چې دي هغه ګورو. ای د الله رسول دعا کړې ده یا الله دا سړی په ما مه وینې. حالانکې د الله رسول یو ورځ وفرمایل یا الله ته خو په ما زما ورونه ووینې. صحابه ویل یا رسول الله موږ ستا ورونه نه نه تاسو زما ورونه نه یاست. ول ستا ورونه څوک دي؟ ول زما ورونه هغه دي چې زه یې لیدلی نه یم پر ما یې ایمان راوړی دی. الله دې ما د دې سره میلاو کړي الله دې زما ملاقات ورسره راوکړي الله دې دوی په ما باندې وویني. صحیح سلو و زم ځان ته دا خبره کوم ته هم ځان ته دا خبره کوې زموږ ایمان دی پر پیغمبر علیه السلام. لیکن بل طرف ته د الله رسول فرمایي یا الله په ما یې مه وینې ولې دا په ظاهره بزرګان دي او په باطن کې بیا دا تر هر څه تیر دي. د خدای دپاره عزیزانو زه به خپل ځان اول شمار کم تاسو به بعد کې شمار کم. دغه د موبایل چې کومه سلسله روانه ده د یو زنانې سره مجلس رالی د زنانې تصویر رالی یو فلم رالی یو ډرامه راله یو بله خبره د خدای دپاره که نه د الله رسول فرمایي والله زه به پر خپل ژوند دا سوچ فکر وکم او تاسو سوچ وکړئ. والله د الله رسول چې وایي یا الله ما د پلاني سره مه ملاوه بیا هغه ملاوېدلی سي نشي کېدلی. اشه زما او ستا ژوند موږ دا څو سپین ږیري به ناحسابه کوو چې هغه موبایل و دې سره تعلق نه لري نو اشه موږ دې ټوله دې خبرو سره مخامخ یو که نه یو که یو نو بیا د پیغمبر علیه السلام دعا څه چمپه کوې ردیې ورځئ نعوذ بالله الله اکبر. نو لہذا د الله رسول فرمایي وی الله ما د هغه چا سره مه ملاوئ زما د امت چې دومره بزرګان دي نیکۍ دومره دي لکه غر لیکن په خلوت کې چې دی کښېنستل کول هغه یې کول او په ظاهره بیا لنګوټه ده بیا ژړه ده بیا لمنځونه دي بیا فلانی و فلانی. اشه دا خبره زما او ستا په ژوند کې شته که نشته؟ زه څه چم وکړم او تاسو څه چم کوئ؟ یاره زه پر خپل ژوند سوچ فکر وکړم تاسو سوچ ورباندې